السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آی ډي ورختم کړئ. دا ډېره په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ. ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې سې لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، دلته به تاسو هغه سړی پیدا کړئ د کوم سړي آی ډي چې تاسو وربندوئ. نو ملګرو، دلته راځم په سړي پسې ګرځم. دلته ګوره ملګرو، ما ولي محمد لیکلی ده. اوس د ولي محمد په نامه زما یو ملګری ده، اوس زه غواړم د ده آی ډي وربنده کړم. نو ملګرو، تاسو به د ده په آی ډي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ده په آی ډي باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ په دا مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا مور باندې کلیک وکړئ، دلته به کاپي لینک ټو پروفایل دا لینک به تاسو کاپي کړئ. بیرته به په دا مور باندې کلیک وکړئ، ګیو پیډ ویک او ریپورټ دس پروفایل. په دا پروفایل باندې په دې باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو، کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو پیک اکاونټ وایي، په پیک اکاونټ چې کلیک وکړئ دا به سینډ کوي. ملګرو، کله چې دلته تاسو سینډ وایي، ریپورټ پروفایل به وایي. کله چې تاسو ریپورټ پروفایل وایي، په دا کوچني ټیک مارک په دې باندې ټیک مارک شان سره ولګوئ. د هغه رقم یې دلته تاسو ریپورټ کړئ. ملګرو، کله چې دلته تاسو دا ریپورټ کړئ، دلته به تاسو دا بیرته ډن کړئ. ډن چې مې کړئ، بیرته به ملګرو شاته ولاړ شئ. شاته چې ولاړاست، خپل فیسبوک آپشنز ته به ولاړ شئ. په فیسبوک آپشن کې به هیلپ اینډ سپورټ، په هیلپ اینډ سپورټ سره راغلاست، بیا به دلته ریپورټ ا پرابلم وایي. ریپورټ ا پرابلم چې والی، بیا به سمثینګ ایزنټ ورکینګ، په دې به کلیک سره وکړئ. بیا به ملګرو دلته تاسو راشئ، پروفایل به پیدا کړئ. کله چې پروفایل پیدا کړئ، کوم لینک چې هلته تاسو کاپي کړی وي هغه به دلته پیسټ کړئ. او دلته ملګرو یو څه نور خط راځي، هغه به هم تاسو ولیکئ. هغه خط دلته ما یو ځای لیکلی ده. نو ملګرو، هغه خط به تاسو راواخلئ. دلته ملګرو دا خط ته دا به تاسو دی ټول دی سلیکټ کړئ. نو دا خط به تاسو چیش کړئ، کاپي کړئ. دا خط به تاسو په خپل موبایل کې ولیکئ. د هغه رقم به بیا دا خط هم تاسو چیش کړئ، د هغه رقم کاپي کړئ او دلته به راسئ، تر دا لینک له مخه به هغه خط بیرته چیش کړئ، پیسټ کړئ. نو ملګرو، زه راځم بیرته هغه خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم. نو ملګرو، ګوره زه خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم. چې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، بیرته په دغه اول سر کې کلیک وکړئ. په اول سر کې چې کلیک وکړئ ملګرو، دلته به تاسو دغه باندې ټیک مارک شان ولګوئ او دلته به راسئ، دا به تاسو چیش کړئ، پیسټ کړئ. کله چې دا پیسټ کړئ، دلته به تاسو سینډ ووایي. ملګرو، کله چې پینالایزینګ بینګ ریپورټ ختم شو، نو دغه آی ډي به په 24 ګنټې اندر کې له ټول فیسبوک څخه ووځي. پلیز ویټ ورته وکړئ ملګرو، ویټ ورته وکړئ. کله چې تاسو انتظار ورته وکړئ، دا به دلته تاسو له ټول فیسبوک څخه په 24 ګنټې اندر کې له ټول فیسبوک څخه ختم شي. اوس تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه سره د یو چا د فیسبوک آی ډي ور ختم کړئ. هغه تاسو تنګوي، هغه تاسو په نامه غلط آی ډي جوړه کړې دي، که هغه سړي ستاسو په نامه باندې غلط آی ډي جوړه کړې، یا تاسو تنګوي، یا ستاسو پوسټونه شیروي، غلط پوسټونه کوي په تاسو پسې. اوس تاسو غواړئ د هغه آی ډي ور بنده کړئ. نو ملګرو، دغه تاسو کولی شئ چې بنده کړئ. ملګرو، دغه طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ. دغه ریکویسټ درته کوم چې دا به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ، ځکه بیا هر یو دغه سوچ کوي چې مثال آی ډي به چا رابنده کړي، نو بیا کیدای شي چې هغه غلط الفاظ ووایي، نو دغه بیا غلط کار شو. نو ملګرو، تاسو به دا ریکویسټ درته څه کوم، ستاسو به دغه له کومه طریقه چې ده، دا به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ. نو ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوې وي او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره زموږ ویډیو شیر کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.